جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. 3 مهم خبرونه دي. اول خبر خدا دی چې د امریکا متحده ایالاتو پر هغو ټولو کمپنیو او اشخاصو بندیزونه ولګول چې د پاکستان له توغندیز پروګرام سره مرسته کوي. دا د امریکا له لوري په دې وروستیو کې تر ټولو سخت ګزار و چې د پاکستان و توغندیز سیستم ته یې ورکړ او پاکستان ته یې ورکړ. دا وروسته له هغه وسول چې د کانګرس له لوري د کانګرس د دفاعي کمیټې ته یو راپور وړاندې شو چې په هغه کې دا ویل شوي چې امریکا د پاکستان پر داسې توغندیو باندې کار کوي چې د هغه څخه به امریکا ته هم خطر ورپېښېږي. نو دا خو یو خبر دی او د دغه خبر یو بل اړخ دا دی چې تر ډیره بریده پورې سعودي عربستان کوشش کوي چې پاکستان د ایران سره جګړې ته راکش کاږي او پاکستان ټالی وي د وتلو هڅه کوي. خو اوس داسې ښکاري چې یا به پاکستان د سعودي عربستان او امریکا ملګرتیا له لاسه ورکوي او یا به له ایران سره په دښمني ښکیل کیږي چې دا دواړه د دپاره ډیر خطرناک حالتونه دي. نو پیلې پر توغندیز پروګرام باندې له بندیزونو څخه وسو. دوم خبر ډیر مهم دی، هغه دا دی چې په افغانستان کې ولسمشر پخوانی ولسمشر حمید کرزي او خلیفه صاحب سره لیدل دي د اختر د مبارکۍ په بهانه باندې. دا یو ډیر مهم خبر دی. د دې لیدنې که څه په خواله رسنیو کې ځینو ښه ورته ویل ځینو بد ورته ویل، خو تر ډیره بریده پورې هغه کسان چې دې کار ته بد وایي هغه د پاکستان سره د نږدېکت هڅه کوي. ځکه د پاکستان سره د نږدېکت هڅه کوي د حمید کرزي او د خلیفه صاحب د لیدلو سره هم مهاله په پاکستان کې د پاکستان تر ټولو یو مشهور خبریال حمید میر دا غږ راوچت کړ چې ګواکې حمید کرزي پخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې سره کار کړی دی او هغه خپل برغزوګانې وویلې، ډیر شانې وویل، ډیر تورونه په حمید کرزي باندې پورې کړل. ځکه د دوی ویره دا ده چې د ډیموکرات یا د آزاد فکر خاوندان کوم له طالبانو سره یو ځای شي نو د دوی دپاره به د طالب ماتېدل اسانه نه وي. د دوی پوره کوشش دا روان دی چې دا دوې ډلې سره جلا کړي. خو یوازې دا نه ده چې پاکستان د پاکستاني خبریال پر ولسمشر حمید کرزي باندې تور پورې کړی دی، هغه پخوانی ولسمشر اشرف غني هم غندلی او هغه باندې هم دا تور پورې کړی دی چې ګواکې د پاکستاني استخباراتو سره کار کړی دی. پر دې ځای هم خبره نه ده ولاړه، بلکې دوی د افغانانو د بدنامولو لپاره لیڅې رانغښتي دي. یو بل ملا یې بیا راولاړ شوی ده، هغه ویلي دي چې ملا منصور اخوند چې په بلوچستان کې ژوند له لاسه ورکړ د طالبانو امیر المؤمنین وایي دا هم د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوښه ټاکل شوی. اوس دا ټول خبرونه پر یو ځای باندې سره راځي. دا ولې پر یو ځای باندې سره راځي؟ د دې تر شا یو ډیره مهمه مسله پرته ده. هغه مسله دا ده چې لا هم د پاکستان هغه ویره چې له افغانه یې لري، هغه ویره چې له طالبه یې لري، هغه ویره چې له موجوده افغانستان یې لري، هغه یې پر ځای پاته ده. دوی د طالبانو د مشرانو، د طالبانو د کشرانو، د طالبانو د افغانستان په مجموع کې د مشرانو د بدنامولو هڅې کوي. دوی به اوس په ای آی باندې جوړې کړي ویډیوګانې راباسي چې هغه به ریالټي ته ډېرې نږدې وي. په هغه کې به یو بل د یو طالب د بل په خلاف غږی، مجاهد به د خلقي خلاف غږی، خلقي به د پرچمي خلاف غږی. دا شان به دوی اوس راباسي او تر ډیره حده پورې به دوی په دې طریقه باندې هڅه کوي چې افغانان له یو بل څخه جلا کړي او هغه د انګریز فارمولا عملي کړي چې افغانان سره جلا کړي، سره ویشي او بعد له هغه له منځه یوسي. خو داسې نه ده. که د طالبانو مشر یا کشر د پاکستان سره نږدې وو، که د مجاهدینو مشران له پاکستان سره نږدې وو، که حمید کرزی له پاکستان سره نږدې وو، که اشرف غني له پاکستان سره نږدې وو، د دې ټولو یو مقصد و، هغه مقصد یې دا و د افغانستان نجات. زه په خپله په دې باور یم او ستاسو څخه مې هم غوښتنه دا ده که هر څوک د افغانیت فکر لري هغه ته دا ووایستی چې دا خبره پر مخ ټیله کړي، ځکه د هغه افغانستان او د اوسني افغانستان فرق دی. اوسني افغانستان کې د افغانستان هر وګړی د ژوند کولو حق لري، هر وګړی آزاد اوسېدلی شي، البته پر سیاسي بندیزونه شته، دا به هم اوار شي. که دا شریر پاکستان او دا مضر پاکستان او دا دشمن پاکستان نو یا د لاسوهنه نو، دا ټول شان اورېدلی شي. دا افغانستان پرمخ تللی شي. دا افغانستان به په سیاست باندې به بیا دا ډلې ټپالې له یو بل سره اختلافات ساتي. خو اوس پاکستان دې ته لاس ور اچولی دی
پاکستان اوس د بدنامۍ سیاست ته په افغانستان کې لاس راچولی ده. دوی غواړي چې د افغانستان سپین ږیري ځوانان سیاسیون د طالبانو مشران دا ټول بدنام کړي. او ښه خبره څه ده، اوس زه هم په دې پوهېږم چې دوی د بدنامۍ سیاست کوي، ته په دې پوهېږې چې دوی د بدنامۍ سیاست کوي. دا ویډیو پر مخ شریک کړئ چې خلک خبر شي چې پاکستان په افغانستان کې د بدنامۍ سیاست ته لاس ور اچولی ده. کوشش یې دا روان کړی ده چې افغانان بدنامه کړي، تور یې کړي او د ځوان نسل نیت ور باندې بد کړي. خو ځوان نسل اوس په دې پوهېږي چې د پاکستان په وړاندې افغانان یو دي، یو موټی دي، یو لاس دي، یو قوت دي. هر څوک د پاکستان په عزایمو په ناوړه فکر په افغانستان کې د جګړې په فکر باندې پوهېږي، نو افغانان به همیشه یو وي او انشاءالله تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې یو افغان هم ژوندی پاکستان ته په دې وطن کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. ژوند خدای مو شاده باد او بریالي لره. میرویس افغان مو تر لاندې ویډیو پر لویه لاس سپاري. خدای دې وکړي چې روژه او اختر مو په خیر تېر کړی. د دوی په راکټونو باندې بندیز لګېدلی دی او بلوچستان یې په اختر کې راوتلي او د اختر خطبې یې ویلې. خدای به خیر کړي. ژوند